په همدې وخت کې پاکستان د دواړو لورو ترمنځ د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی دی. د الجزیرې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې اسلام آباد د امریکا یو 15 مادهیز اوربند وړاندیز تهران ته رسوي او پاکستان، ترکیه او مصر د خبرو د جوړولو لپاره هڅې کوي، خو تر ټولو لوی خنډ لا هم د ایران دریځ دی. الجزیره راپورونه ورکوي چې تهران مستقیمي خبرې ردوي او د امریکا وړاندیز ډیر سخت او غیر منطقي بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د منځګړو له لارې پیغامونه تبادله کیږي، خو دا د مستقیمو خبرو معنا نه لري. نو اوس اصلي کیسه سوله نه ده، اصلي کیسه دا ده چې آیا دا غیر مستقیم پیغامونه به د رښتینو خبرو دروازه پرانیزي که نه.